نو څلور میاشتو کې یو ځل د ښځې حق دی چې خاوند ورسره نږدېوالی وکړي، کوروالی ورسره وکړي. او د خاوند په ښځه باندې هر وخت حق دی چې کله وغواړي خاوند نو ښځه به یې خبره مني. او د ښځې ورباندې څلور میاشتې یا شپږ میاشتې د دې وجې نه خاوند چې سفر ته ځي څلور میاشتو نه یا شپږو میاشتو نه زیات سفر بغیر د ښځې د اجازې نه نشي کولی، بلکې ښځې که ورسره خوښه وه تللی شي، که یې نشي تللی، ځکه د هغې په حق دی چې یو ځای به هغې سره ملاوېږي. محترمه احادیثو کې راځي چې کله یو خاوند خپله ښځه راوغواړي د خپل شهوت پوره کولو لپاره او دا په تنور باندې ډوډۍ پخوي او ډوډۍ په تنور پورې کړې وي، د هغې سوځېدلو خطره هم وي، نو دا به هغه هم پرېږدي، خو راځي د خپل خاوند شهوت به پوره کوي. همدې دپاره دا ویل شوي دي چې اسنه د خاوند چېرته په ګناه کې مبتلا نه شي او ذهن ته غلط خیالات را نه شي. نو که چې د ښځه د خاوند خبر ونه مني، خاوند به ښځه ګناهګاره ده، د الله لعنت پرې ورېږي. نو هر حالت کې چې تر څو په شرعي عذر نه وي ښځې دپاره، مثلا حیض یا نفاس نه وي او خاوند یې راوغواړي، نو دا به خامخا راځي او د خاوند شهوت به پوره کوي، که ورځ وي که شپه وي، او که ویې نه کړه ګناهګاره ده، عظیم جرم یې کړی.